د ولسمشریزو ټاکنو له نهایي پایلو وروسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او ټاکنیزه وثیقه یې ورکړه، د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله ځان د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او ولسمشر غني سره یې په یو وخت د لوړې مراسم ترسره کړل. د زلمي خلیلزاد سربیره مخکیني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر استاد سیاف او کریم خلیلي د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ جوړجاړي لپاره میاشتې منځګړي وو او بالاخره ولسمشر غني او عبدالله هوکړه وکړه. هوکړه کې واکونه او صلاحیتونه واضح شوي دي. د وزارتونو په شمول د کابینې معرفي کې 50% برخه د ولسمشر د فرمان له مخې ستر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ اعزازي رتبه او د دولت عالی شورا غړیتوب، د دواړو لورو د توافق په اساس د ولایتونو والیانو معرفي. نوماندان به د قانوني شرایطو او ظرفیت له مخې ټاکل کیږي. د اشخاصو تغییر، تبدیل او عزل به د دلایلو له مخې د ولسمشر له لوري ترسره کیږي. د حکومت قاعده به لوی سي او زعامت به یو د ناز او نخره او نزاکت دوره پای ته ورسېده، خلاص یو ولسمشر به یو لومړی مرستیال به یو دوهم مرستیال به او ټول کابینه یو مقام ته به راټول وای. دا ثبت هم کوي. ولې که څه هم د کابینې په معرفي کولو کې برخه په منځ نیمه ده، خو د دواړو لورو واکونه او صلاحیتونه کم و زیات دي. د سولې چارو رهبري، د ملي مصالحې عالی شورا غونډو رهبري، د ملي مصالحې عالی شورا د مقاماتو او د شورا د اجرایوي کارمندانو معرفي کول او مقررول. د هوکړې لاسلیک سره سم یو شمېر خلکو د واک ویش باندې نیوکې کړي او اندېښنه یې ښودلې چې د تیر 15 کلن حکومت تجربې به تکرار شي، خو ځینو یې هرکلی کړی دی چې دغه هوکړه به شته جنجالونه پای ته ورسوي او د سولې خبرو پیل ته به افغانان ورنږدې کړي.